د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو کندهار ښار کې د احتکار کوونکو په وړاندې د کمپاین په ترڅ کې د وړو هغه فابریکه ونیوله چې خراب وړه تر ګنډولو وروسته بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کول. د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو مشر ولی محمد اسکر وایي چې دغه خراب وړه په ژرندو کې له پروسس وروسته پارسلانو ته اچول کېدل او بیا بازار ته وړاندې کېدل. تر وخت تیر وړه چې هغه بارانو وهلې وه د کاره وتلې وه نو دغه دوی استفاده ده دغه سامان اوس چې څه ژرنده ده هغه شیان دي نو دغه وړه ګرده غټې سوي وه د کاره وتلې وه دغه دوی میده کوله بیا یې په ژرنده کې اچوله د میده کوله بیرته د پاکستاني پارسلانو ته واچوله چې په ښار کې د سم وړو په دغه خرڅ کې. د دې فابریکې مسؤل او څو کارکوونکي هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. هغوی په خپل جرم اعتراف کړی خو وایي چې له خلکو یې غوښتل چې دا وړه ونه خوري یوازې یې څارویو ته ورکړي. دا راوړو دلته غټیان سوي وو سامان چې پورته کړی دغه باقي مان ایښي وو دغه غربې کوله بیا په دغه ژرندې سامان نن ستاسو باشته نورې پورته شوله دغه څلوېښت شاوخوا باشتان بیا ښکار کړل دا موږ بیا ژرندې ته وبرده بیا ورته حیوانان وړله بیا ځان قیمت. د کندهار د پولیسو لخوا د خرابو وړو دغه فابریکه پر داسې مهال نیول کېږي چې د کرونا وایرس له امله سوداګریزې لارې بندې شوي او د وړو په ګډون یې د نور خوراکي توکو بیې لوړې کړي دي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.